السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان دویمه لوبه هم باران وګټله. ټاکل شوې وه چې نن د شل اوریز نړیوال جام د سوپر 12 پړاو په لړ کې افغانستان خپله دریمه لوبه کې له هرلند لوبډلې سره لوبه وکړي، خو هلته د باران له امله دغه لوبه بیا بې پایلې پای ته ورسېده. تر دې وړاندې هم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له امله بې پایلې سوې وه چې د افغانستان کرکټ مینوال یې ډېر خواشیني کړي وه. د تېرې لوبې په سبب نیوزیلند او افغان لوبډلې ته یوه نومره ورکړل سوې وه او د دې لوبې د بې پایله کېدو په پایله کې هم آرلند او افغان لوبډلې ته یوه نومره ورکړل سوه چې اوس د افغان لوبډلې د نومرو شمېر 2 دی. تر دې لوبې وړاندې د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي ویلي وه چې د باران له امله د لوبو بې پایلې تمامېدل زموږ په ګټه نه دي او د سترو لوبډلو پر وړاندې د لوبېدو چانس رانه اخلي. هغه وایي موږ دلته د لوبو لپاره راغلي غواړو له پیاوړو لوبډلو سره ولوبېږو. که باران دا لوبې له غوا کوینو ښه خبره نه ده. ټول لوبغاړي غواړي چې د نیوزیلند او استرالیا په څېر لوبډلو سره ولوبېږي او خپلې کمزورۍ ورته معلومې سي. د لوبې د بې پایله کېدو وروسته محمد نبي وایي چې لوبغاړي مو ډېر زړه ماتې دي. په ملبورن کې مو دواړې لوبې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. موږ دې لوبې ته ډېر لیواله وو. د 2022 کال شل اوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د افغانستان دریمه لوبه هم په ملبورن کې د شدید ورښت له امله لغوه شوه. افغان اتلان به د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه په برزبین کې له سریلانکا سره مخامخ سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.